بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن بیا هم د سټیټیک موضوع کې په داسې یو مثال باندې موږ کار کوو که چیرته وایي یوه متجانسه د ای بي میله ده چې 1 متر طول لري او د خپله میله 2 کیلوګرامه وزن لري. افقي شکل باندې د دوو موازي AC او BC د افقي شکل باندې د AC او BC او BD AC او BD په پوړه باندې چې ده زوړند شوې ده. د ای په نقطه کې دلته 12 کیلوګرامه وزن ده چې په دغه فاصله باندې چې ده 0.25 فاصله باندې د عمل کړی هم زوړند شوې ده. د AC او BD په پړو کې کشیقوي پیدا کړي، یعنی په دغه دواړو پړو کې موږ کشیقوي پیدا کړو. یعنی که چیرته دا زه په دې شکل باندې رسم کړم نو دلته دا ټنشن په C کې او ټنشن په D کې دا AB میله شوه او دا هغه وزن ده چې دغه وزن ده 12 کیلوګرامه او دا خپله د دغه میلې وزن ده چې په دغه فاصله کې دا 0.25 او دا 0.5. نو د دې مثال د حل لپاره اول زه راځمه مجموعه د قوو په کوم محور باندې؟ په وای محور باندې اف وای مساوي په 0. په دې محور باندې چې کومې قوې دي دغه چې کوم مساوي په 0 کوم. دا پورته حصه دا چې کوم مثبت نیسم. نو دې لپاره زه کومې قوې لرم؟ راځم پس اول چې ده TC دغه ده مثبت TD دغه دوه نورې قوې دا د لاندې طرف خلاف د دې عمل کړی. نو لیکم منفي P منفي W مساوي 0. دغه معادلې نه زه چې کومه استفاده کوم. دې معادلې نه زه استفاده کوم، خو دې معادله کې دلته دا هم مجهول ده دا هم مجهول ده. نو زه نشم کولی دې معادله کې دا حل کړم. نو د دې لپاره راځم دغو کې یا د A په ټکي کې یا بیا هم د B په یو ټکي کې زه باید په یو نقطه کې زه باید مومنت ونیسم. که زه راشم مجموعه د مومنت په A نقطه کې مساوي په 0، په دې نقطه کې چې کومه مومنت چې کومه 0 کومه او دا جهت چې کومه مثبت نیسم. دا جهت مثبت او دا جهت شی راځي خلاف د دې منفي راځي. نو که چیرته زه دلته مومنت ونیسم ما ویلې دغه چې کومه دا مثبت نیسم. نو دلته کېږي TD دغه قوه ضرب د فاصله څومره ده؟ دا ټول 0.5 ده 0.25 چې ټول شی ده 1 متر ده. منفي دا نور داسې عمل کوي، دا داسې عمل وکړه دا بل داسې عمل کوي، یعنې دا خلاف د دې دا باید منفي ونیسو. منفي W ده ضرب فاصله یې څومره ده؟ له دیجې نه تر دیجې په فاصله څومره ده؟ 0.25 مجموعاً 0.5 متر. منفي W منفي P P نو دا P هم د دې خلاف عمل کړی داسې عمل کړی. نو دا هم چې کوم منفي نیسم P ضرب فاصله یې څومره ده؟ 0.25 متر مساوي 0. دا
دومه معادله په نظر کې. نو زه اوس راځم دلته چون یو مجهول ده کولی سم دا نور ټول معلوم دي کولی سم چې پیدا یې کړم. نو ټي ډي دا به ضرب یو متر دا به څه شی دا به مساوي شي. منفي دا څه ده منفي ده چې له مساوات نه اخواته لاړ شي مثبت. ډبلیو قیمت یې موږ ته راکړی ده څومره 2 کیجی ضرب 0.5 متر. دا بل هم منفي ده اخواته لاړ شي مثبت کیږي. پی موږ ته راکړی 12 کیلو ګرام ضرب فاصله یې څومره ده 0.25 متر. نو زه دلته راځم ټي ډي ضرب یو متر دا لږ نور هم ساده کومه دا زه دلته راځم 2 ضرب 0.5 جمع 12 ضرب 0.25 دا کیږي 4. نو دا کیږي 4 کیلو ګرام ضرب در متر. که چیرته زه خالی ټي ډي پیدا کړم ټنشن په ډي کې دا به مساوي شي 4 کیلو ګرام ضرب متر پر چه شی؟ پر یو متر. نو دا یو متر به د یو متر سره خلاص شي. نو دا به چه شی سي؟ دا به سي 4 کیلو ګرام یعنی ټي ډي چې دغه ده په دې کې به ټنشن څومره راسي 4 کیلو ګرام. اوس د ټي سي پیدا کوم. د ټي سي لپاره زه دلته راځم په دغه معادله کې چون دلته دا یو مونږه پیدا کړ صرف دا ټي سي ده. ټي سي نو زه کولی شم له دې ژبه پیدا کړم. د دې لپاره راځم لیکم ټي سي مثبت ټي ډي منفي پی منفي دبلیو مساوي 0. دې معادله کې زه راځم ټي سي نه لرم مثبت ټي ډي قیمت مونږه پیدا کړ 4 کیلو ګرام منفي پی قیمت لرو 12 کیلو ګرام منفي دبلیو قیمت لرو 2 کیلو ګرام مساوي 0. نو دلته ټي سي به مساوي شي لیکم 12 جمع 2 14 منفي 4 دا بشي لس کیلوګرام. نو که چیرته دغسې یو میله مونږ ولرو چې د میلې وزن هم مونږ ته راکړل سوی او په دې باندې کوم وزن څه ځوړند دا هم راکړل سوی نو دا په دغو پړو باندې چې ده وصل ده. نو په دې پړو کې مونږ ټنشن پیدا کړ چې په ټي سي دې پړي کې څومره وزن ده دا د 10 کیلوګرام 10 کیلوګرامه دغه شی کې دې ته ټنشن ورکړي
او ټي ډي 4 کیلوګرام. نو دا و د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او د انتقاداتو پیشنهاداتو دپاره کومنټ کې دي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ